په کم کور باندې چې انتهایی مضبوط ترینا جنات وي یا انتهایی مضبوط ترینا سحر وي جادو وي په هغې باندې د هغې دپاره عاملین حضرات مختلف طریقې خپلوي د چا یو طریقه د چا بل طریقه د چا بل طریقه داسې وي چې د عاملینو سره یعنی مختلف طریقې بلا شی وي داسې وي څوک په یو طریقه علاج کوي دا نه چې نورې طریقې ورسره نه وي بله طریقه بله حربه د هغې دپاره هم استعمالوي چې په کومه باندې دی مطمئني الغرض ده نو هغه خپلوي اوس چې په دنیا کې کومه عامه مشهوره طریقه ده اکثریت تاسو به ګورئ په دې ویډیوګانو کې هغه عاملین خپلوي او هغه د هور والا عمل وي د جناتو دپاره استعمالیږي د جادو دپاره د سحر دپاره استعمالیږي نو دغه عمومي ډیره زیاته مشهوره ده زه د خپله هم اکثریت د دغې نه فایده اخلم الحمدلله او ډیر ښه ریزلټ هم ورکوي ډیر مزیدار ریزلټ په کم کور باندې چې داسې مضبوط اثرات وي د هغې دپاره موږ دغه طریقه خپلو لکه زه نن تللی وم د یو کور طرف ته د جمعې په ورځ باندې زما عمومي سفرې وي زه خامخا د یو کور طرف ته ځمه چېرته چا نه مې ټیم اخیستی وي نو د جمعې په ورځ هغوی له ټیم ورکوم موجوده ده په ټوله هفته کې مریضان وي هغوی ته مستقل ټیم ورکول وي نو بیا د هغوی نه اوزګارېدل نه وي بیا د جمعې په ورځ باندې زما د جمعې د مانځه نه وروستو سفر وي نن هم تللی وم زه د یو کور طرف ته تېره جمعه هم تللی وم دغسې روانه جمعه کې بیا یو ملګري ویلي دي بیا پسې بل ملګری هم دی نو د مخکې نه خلکو رابطه کړې ده ویلي دي انشاءالله د هغوی طرف ته به ځمه زما عادت دا دی زه ډېر زیات کوشش مې دا وي چې افراد هم په ویډیو کې رانولم هغه کور هم رانولم وجه دا ده چې د هر چا ذاتیات وي او د هر چا دشمنان وغیره هر څه ډېر وي نو د هغې د وجې نه زه د هغه لږ په پرده کې ساتم کله نا کله یو کلیپ جوړ کړم ورکوټی خو په هغې کې نه د کور اندازه کېږي او نه د افرادو لکه زه تاسو ته د عمل ښیم دا تاسو لږ ووینئ قال موسى ما جئت من سحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم بسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم به سحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون عمل مو ولیدو همدغه عمل کیږي د دې سحر او د جناتو د توړ دپاره نو الحمدلله موږ ته ډېر مطمئن یو او په دې عمل باندې خدای پاک ډېرو خلکو ته په زرګاو په سواو خلکو ته خدای پاک شفا ورکړې فایده یې ورکړې ده نو امید دی انشاءالله چې د چا په کور کې داسې مسایل وي د مخکې نه که ووایي ډېر ملګري موږ ته وایي نو دا د دې دپاره جوړومه دا ویډیو چې د مخکې نه ووایي نو هغوی ته که بیا موږ د وخته وخت ورکو نو بیا به پکې هغوی هم نه پازابېږي موږ به هم نه پازابېږو جزاکم الله خیرا